أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 15 سبق دی. په نن سبق کې د ګرامر الفاظ هم سته او د کنورسیشن برخه هم پکښې ده. یعنی په دې سبق باندې به تاسو ډیر پرمختګ وکړئ. تاسو به په دې پوه شئ چې دې سبق موږ ته څونه فایده وکړه. د ګرامر الفاظ چې دي هغه دوه الفاظ دي، یو کین دی یو کوډ دی. کین کوډ، دا کوډ کولډ مه وایاست، دا ال چې دی دلته سایلنټ، یعنی کوډ کین کوډ کین کوډ. دا دواړه چې دي دا استعمالیږي د پاره د قابلیت، چې په یو چا کې یو قابلیت د یو کار وي د دې دپاره استعمالیږي. کین چې دی هغه پریزنټ ایبیلیټي دی، یعنی پریزنټ د حال زمانې ایبیلیټي قابلیت، د حال زمانې قابلیت. او کوډ چې دی هغه پاست ایبیلیټي دی، پاست ایبیلیټي یعنی د تیر زمانې قابلیت. په تیر زمانه کې ما د دې کار قابلیت درلودی، یعنی دا کار ما کولی سو. په اوس وخت کې زه دا کار کولی سم. ګوره دا قابلیت دی. ګوره دا کار زه موټر چلولی سم، زه سبق ویلی سم، ما سبق ویلی سو، دا قابلیت دی. په دې باندې انشاءالله ستاسو سره اسانه خلاصیږي. یعنی په یو چا کې د یو کار استعداد چې وي هغه کار ته ویل کیږي ایبیلیټي. قابلیت استعداد په یو چا کې دې ته ویل کیږي ایبیلیټي. کین چې دی هغه پریزنټ ایبیلیټي دی، یعنی د حال زمانې قابلیت چې په اوس وخت کې زه دا کار کولی سم. د دې سره تاسې سابجیکټ پرونان هم راتیر کړئ، هغه به مې هم په یاد ابجیکټ پرونانز هم راتیر کړئ. سابجیکټ پرونانز او ابجیکټ پرونانز دواړه راتیر کړئ، ځکه دلته د دواړو ضرورت دی. او بل هغه 4 قسمه جملې په یاد وساتئ، هغه د ځان سره را تکرار کړئ، تیره کړئ، چې هغه یو پازیټیو سنټنس ولو، دویم نیګیټیو سنټنس ولو، انټراګیټیو سنټنس و، نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس دا هم په یاد ولرئ. په دې سبق کې هغه هم تاسو کولی شئ چې تکرار یې کړئ د ځان سره. اوس موږ وایو I can speak English. I can speak English. ګوره پریزنټ دی. I can speak English. I can speak English. زه انګلیسي ویلی سم. ګوره زه انګلیسي خبرې کولی سم. I can speak English. زه انګلیسي خبرې کولی سم. اوس دا جمله نیګیټیو ته اړولی سي. I cannot. ګوره دغه کین چې دی دا په خپله ټوبي دی، یعنی هیلپینګ ورب دی، دا خپله. I cannot speak English. زه انګلیسي خبرې نسم کولی. زه انګلیسي خبرې نسم کولی. I can speak English. I cannot speak English. Can I speak English? Can I speak English? آیا زه انګلیسي خبرې کولی سم؟ Can I not speak English? آیا زه انګلیسي خبرې نسم کولی؟ ګوره هغه 4 قسمه جملې دي، په دې کې دغه الفاظ دي واړه راواړه، نور هغه دا پر ځای باندې د ټوبي یعنی هیلپینګ ورب پر ځای باندې دا کین خپله دا ټوبي هیلپینګ ورب دی. دا واړه د سبجیکټ وسر ته کښېږده، بس دا خپله سوالیه جمله سو. او د کین څخه وروسته ناټ ولګوه، دا خپله منفي جمله سو، یعنی نیګیټیو سنټنس سو. په دې باندې ستاسې سر خلاص دی. ګوره اوس زه وایم I can speak English. زه انګلیسي خبرې کولی سم. ګوره انګلیش خبرې زه کولی سم. I can speak English. I cannot speak English. زه انګلیسي خبرې نسم کولی. Can I speak English? آیا زه انګلیسي خبرې کولی سم؟ آیا زه سوال مې درڅه وکړي، آیا زه انګلیسي خبرې کولی سم؟ Can I not? Can I not speak English? آیا زه انګلیسي خبرې نسم کولی؟ ګوره نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس یې جوړ شو. بلې جملې ته راسه. I can teach the students. I can teach the students. زه و شاګردانو ته درس ورکولی سم. I can teach students. I can teach the students. دواړه ویلی سي، یعنی زه شاګردانو ته درس ورکولی سم. اوس منفي جمله چې جوړ کړه. I cannot teach the students. زه و شاګردانو ته درس نسم ورکولی. I can not teach the students. زه و شاګردانو ته درس نسم ورکولی. بس دغه 4 قسمه د جملې دي. هغه اوله چې څنګه جوړه سوه جملو باندې تاسې پوهېږئ، جملې دا 4 قسمه جملې تاسې زده کړي دي، نور هېڅ مشکل نه درته جوړېږي. بلې جملې ته ګوره. I can clean my room. I can clean my room. زه زما کمره صفا کولی سم. زما کمره، زما وطاق زه صفا کولی سم. I clean my room. زه زما کمره صفا کولی سم. نیګیټیو جین جوړه کړه، انټراګیټیو جین جوړه کړه، نیګیټیو اینډ انټراګیټیو جین جوړه. ګډ درته اسانه دي. I can read a book. I can read a book. زه یو کتاب ویلی سم. I can read books. زه کتابونه ویلی سم. I can read 2 books. زه 2 کتابونه ویلی سم. ګوره دا ټول ته برابر که ورسره. په دې باندې چې دا وار وار ته سره برابر کې سره واړې، په دې باندې ستا انګلیسي نوره پرمختګ کوي. بله جمله. I can walk. I can walk on the wall. I can walk on the wall. زه پر دیوال تللی سم. I can walk on the wall. زه پر دیوال تللی سم. یا I can walk
on the road زه پر روډ تللی سم پر روډ باندې زه روانېدلی سم تللی سم نیګټیو ته یې واړوه انټراګټیو ته یې واړوه هغه جملې ټولې پر دې باندې استعمال کړه I can write your name I can write your name زه ستا نوم لیکلی سم I can write your name زه ستا نوم لیکلی سم I can play cricket زه کرکټ کولی سم I can play cricket زه کرکټ کولی سم I cannot play cricket زه کرکټ نسم کولی بس منفي یې که سوالیه یې که حالات د جملو د ټولو دا ستاسو زده دي I can listen to you I can listen to you زه تا ته غوږ نیولی سم ګوره زه تا ته غوږ نیولی سم I can listen to you زه تا ته غوږ نیولی سم I can not listen to you زه تا ته غوږ نسم نیولی زه تا ته غوږ نسم نیولی چې زه اوس دا وایم چې I can listen to you زه تا ته غوږ نیولی سم ګوره زه دا طاقت لرم دا قابلیت په ما کې شته چې زه تا ته غوږ نیولی سم دا طاقت په ما کې شته I can listen to you زه تا ته غوږ نیولی سم په لیسن کې دا ټي چې ده دا سایلنټه ده دا ټي دا مو وایست دی مو لیسټن چې ونه وایست دا وختي موږ دا سبق ویلی دی دا لیسن لفظ موږ ویلی دی I can listen to you زه تا ته غوږ نیولی سم I can not listen to you زه تا ته غوږ نسم نیولی یعنی زه تا ته ستا خبرو ته زه غوږ نسم نیولی I can listen to you زه تا ته غوږ نیولی سم I can not listen to you زه تا ته غوږ نسم نیولی په دې کې ټول سابجیکټ فرونان چې دي هغه ټول دلته استعمالولی سي سابجیکټ فرونان د آی پر ځای باندې سابجیکټ هر یو لګولی سي هی لګولی سي شي لګولی سي اټ لګولی سي یو لګولی سي دی وی هر یو لګولی سي پر دې ځای باندې خو په پای کې چې دلته ما ویلي ټو یو پر دې ځای باندې به ته آبجیکټ لګوې آبجیکټ فرونان باید دلته ته هر یو لګولی سي زه چاته غوږ ونسم یعنی ټو یو یعنی ما زه تا ته غوږ نیولی سم زه تا ته غوږ نسم نیولی هغه ما ته غوږ نیولی سي موږ هغه ته غوږ نیولی سو دلته به ګوره آبجیکټ لګوې آبجیکټ کو چې دی هغه مفعولي ضمیر دی نو مفعولي ضمیر به پر دا ځای باندې راوړي اوس مثال زه وایم he can listen to me هغه ما ته غوږ نیولی سي ګوره he can listen to me هغه ما ته غوږ نیولی سي یا زه اوس وایم we can listen to him ګوره ابجیکټ چې دی د هی پر ځای باندې هم راځي یعنی موږ هغه ته غوږ نیولی سو we can listen to him موږ هغه ته غوږ نیولی سو هغه ته موږ غوږ نیولی سو اوس منفي جمله جوړه کړه سوالیه جمله جوړه کړه دا ټول جملې اوس جوړ اوس په دغه سبقه باندې ته نور پرمختګ کولی شې د ځان سره جملې جوړې کړه ډېرې جملې جوړې کړه سر دې مې انشاءالله په خلاص دا چې سو د کین سو یعنی دا د پریزنټ زمانې سو اوس کوډ هم دغه دی کوډ لفظ چې دی هغه هم دغه جملې جوړېږي د کوډ سره اوس دغه جملې بېرته راواخه د کوډ سره ولګوه اوس مثال I could speak English ما انګلیسي ویلی سوه ګوره د تېرې زمانې د خو ماضي ده I could speak English ما انګلیسي ویلی سوه I could teach the students ما شاګردانو ته درس ورکولی سو ګوره د تېرې زمانې خبره ده I could clean my room ما زما کمره صفا کولی سوه په تېر وخت کې ما زما کمره صفا کولی سوه په تېر وخت کې یعنی د تېرې زمانې د ماضي خبره ده I could read a book ما یو کتاب ویلی سو I could write your name ما ستا نوم لیکلی سو I could write your name ما ستا نوم لیکلی سو I could play cricket ما کرکټ کولی سو اوس یې نسم کولی هلته مې کرکټ کولی سو I could play cricket ما کرکټ کولی سو I could listen to you ما تا ته غوږ نیولی سو I could listen to you ما تا ته غوږ نیولی سو ګوره دا ګډ د تېرې زمانې خبرې دي ګوره چې پر کوډ باندې کومې جملې ما مثبتې وویلې دا اوس ته منفي ته واړوه دا سوالیه ته واړوه دا منفي سوالیه ته واړوه هر حالات ته اړولی سي لکه څنګه چې کین ولو کین استعمالېدی د حال د پریزنټ زمانې دپاره کوډ چې بیا استعمالېږي هغه دپاره د ماضي یعنې د پاست زمانې دپاره استعمالېږي د تېر وخت دا کار ما کولی سو خو اوس یې نسم کولی یعنې د اوس دپاره ته ویلی سي چې اوس دا کار زه نسم کولی ما په تېر وخت کې کولی سو په دې باندې انشاءالله ستاسو سر خلاص دی خوشحاله او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته